د ګلالۍ کریمې تازه ویډیو چې زه تاسو ته همدا اوس شیر کوم تر پایه راسره وګورئ. د ګلالۍ کریمې پر یاد ګلالۍ کریمې خپله وویل چې دریو کسانو په یو وار کوروالی راسره وکړ. ګلالۍ کریمې په تازه مرکه کې د خپل ژوند تر ټولو توره ورځ افشا کړه. هغې وویل چې 3 کسان په یو وخت کې ورسره کوروالی کړی او د دې پیښې ټولې مالي ګټې یې په زور پر هغه تحمیل کړي. ګلالۍ کریمې په ژړا سره وویل چې دا پیښه نه یوازې د هغې شخصي عزت ته زیان رسولی بلکې رواني فشار یې هم ډیر زیات کړی دی. هغې له خلکو وغوښتل چې د دې ډول پیښو قربانیانو ته همدردي او ملاتړ ورکړي، نه دا چې هغوی ته په څیر سزا ورکړل شي. ګلالۍ کریمې دا پیښه د فلمونو د صنعت یوې تیاره واقعې ته اشاره کوي چیرته چې ځینې اداکاران د زور او مجبورۍ لاندې فعالیت ته اړ کیږي. ګلالۍ کریمې د خپلو حقوقو د خوندي ساتلو لپاره هڅې پیل کړي او غواړي د قانون له لارې عدالت ترلاسه کړي. دا ډول پیښې د ټولنې لپاره یو مهم درس دی چې د خلکو په شخصي ژوند کې مداخلت او ځورونه هیڅکله د منلو وړ نه دي. هغې د رواني مشاورې لپاره هم اقدام کړی ځکه د دې ډول تجربو اغېزې یوازې د فزیکي نه بلکې د رواني روغتیا لپاره هم خطرناک دي. په پای کې ګلالۍ کریمې ټولو ښځو ته پیغام ورکړ چې د خپل حق لپاره جګړه وکړي او هیڅکله دې د چا په زور ځان قربان نه کړي. دا و تر دې مهاله زموږ چمتو کړي ویډیو. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.